محترم زده کوونکو سلامونه. خدای دې وکړه چې ټول جوړ و روغ اوسئ. خپل ننني درس ته ښه راغلاست. نننی درس هم دی، مضمون د اووم صنف ریاضي دی. د درس موضوع د پوښتنو حل او د 28مې صفحې د پوښتنې د دوهم فصل د تمریناتو یا د پوښتنو حل دی. تاسو دوهم څپرکی یا دوهم فصل او د تاسو استاد سپوږمۍ وردګ. د دوهم فصل په ختم کې په 15 او په 16 صفحه کې دلته درته لیکلي د دویم څپرکي یا د دویم فصل لنډیز. او دا لنډیز مې د دې خاطر تاسو ته راوړ چې تاسو که موبایل لرئ، که کتاب نه لرئ، سکرین شات یې کړئ، عکس ترې واخلئ، او که کمپیوټر یا تلویزیون لرئ عکس ترې واخلئ حتما او دا د ځان سره تکرار کړئ. په څه چې ډېر مهم، ډېر کلیدي ټکي یې دلته تاسو ته تکرار کړي. ګرچې ما تاسو ته ټول درس درکړی، خو بیا هم کیدای شي چې تاسو یې اورئ د ځان سره تکرار کړئ. دا یې د 15مې صفحې هغه مهم ټکي دي. زه به کار ته راشم. که تاسو عکس ته اخلئ، عکس ته واخلئ. او دا یې د 16مې صفحې مهم ټکي دي، د 16مې پاڼې مهم ټکي دي. که تاسو کولی شئ عکس ترې واخلئ، که کتاب نه لرئ دا ټکي د ځان سره تکرار ولولئ. ټول درته ویل شوي، ټول په ټولو ویډیوګانو کې تشریح شوي، خو بیا هم که تاسو کتاب نه لرئ ښه دی چې یو ځل بیا یې تکرار کړئ. او بیا براشو د 28مې صفحې د دویم څپرکي یا د دویم فصل د پوښتنو لړۍ ته چې دلته تقریبا موږ تاسو 26 پوښتنې لرو. په 26 پوښتنو کې بېلابېل جزونه دي تاسو ته درکړل شوي دي چې زه د ټولو نه یو جز تاسو سره کار کوم. نور جزونه یې تاسو په خپله کار کړئ. یو یا دوه جزه که مختلفی دوه جزه. لومړی پوښتنه کې د تجزیه په لومړنیو ضربي اجزاو تجزیه درکړي چې دا تجزیه زښته ډېره تاسو ته تکرار شوې په ټولو سوالو کې، او پس د دې هم تکراري. نه غواړم په دې یا تاسو وخت ضایع کړم. زه مستقیما ځم دوهمې پوښتنې. ښه، درته ومې چې لومړی پوښتنه په لومړنیو اجزاو د اعدادو تجزیه وه چې ډېره تجزیه درته تکرار شوې ده، او پس د دې په دغو پوښتنو کې لړۍ کې هم تجزیه راځي. نو ما درته لومړی سوال حل نه کړ. که تاسو چیرته ستونزه درلوده بیا یې حتما ما ته په کامنټ کې ولیکئ، زه یې تاسو ته حل کوم. نو مخامخ به راشو دوهمې پوښتنې ته. په دوهمې پوښتنه کې ویلي چې لاندې د ضرب حاصلونه په یوه طاقت ولیکئ. موږ تاسو د طاقت په فصل کې څو فرموله زده کړي وو چې مطابق د هغو فرمول زه به دغه دوه جزه تاسو ته کار کړم. لومړی سوال یې دی 2 طاقت 4 ضرب 3 طاقت 4 ضرب 4 په طاقت 4. دلته ګورو چې موږ تاسو قاعده 2 3 4 مختلف دي، مګر طاقتونه هم 4 مساوي دي. نو موږ تاسو یو فرمول که په یاد مې درلوده چې موږ ولیرو A په طاقت M ضرب B په طاقت M، یعنی طاقتونه یو شان دي او قاعده مختلفې دي. که ولیرو موږ دغه قاعده یو د بل سره ضربي وو A ضرب B AB ټول په طاقت څو کېدل؟ ټول په طاقت یوه طاقت M. نو دغه به هم په همدغه رنګ کار کړو. دغه داخل د قوس کې به دغه مختلف قاعده یو د بل سره ضرب کړو. 2 ضرب 3 ضرب 4 طاقت د ټولو یو شان دی. 4 یو طاقت به ونیسو 4. ښه، اوس د قوس د نن اعداد ضربوئ. 2 ضرب 3 شپږ ضرب 4 کې شپږ چې ضرب 4 کې 24 کېږي، مساوي کېږي په 24 عدد په طاقت څو؟ په طاقت 4. نو موږ دا په یوه طاقت یو عدد پیدا کړ وملیکه. دوهم جزیه په
په دوهم جز کې دا ځلې قاعدې یو شان درکړل شوي 15 15 15 15 مګر طاقتونه دلته دا 15 طاقت نه لري یو دی د دو دوه دی د درې د دو څلور طاقتونه مختلف یا متفاوت دي موږ تاسو فرمول درلوده چې یوه قاعده ولرو مثلا A په طاقت M ضرب B په طاقت ضرب بیا هم A یو شان وي A په طاقت N موږ تاسو څه کړل د قاعدې نم یوه نیوه او طاقتونه یو د بل سره جمعول M جمع N نو دلته به همدغه کار وکړو د قاعدو نه به یوه ونیسو 15 طاقتونه به څه وکړو طاقتونه به جمع کړو دا یو دی دلته به ولیکو یو جمع دوه جمع درې جمع څلور که تاسو هم نه لیکئ مستقیما یې حل کړئ هم درسته ده خو د دې دپاره چې تاسو د ذهن نه ونوځي ما تاسو ته دا ولیکل 15 په طاقت دی څلور او درې اووه اووه او دوه نه نو یو لس 15 په طاقت دی لسو دریم سوال دریمه پوښتنه یې تاسو ته د تقسیم نه درکړې په دې تقسیم کې قاعدې دلته اته دي دلته دوه دي مګر طاقتونه یو شان دي بیا هم هغه فرمول تاسو ته حتما په یاد دی چې موږ درلودل چې A که په طاقت M ولیرو بیا د لاندې قاعده مختلفه وي B په طاقت M ولیرو یعنې طاقتونه یو شان وي موږ دغه دواړه په یو قوس کې تقسیم یو A پر B نیسو ټول په یو طاقت M او که A د B سره قابل د اختصار و اختصاروي او که قابل د اختصار نه و نو مسې پرېږدو نو اوس به دغه عدد وګورو چې څوکي د دې ته به یو قوس اول وکاږو دلته به ولیکو اته دلته به ولیکو دوه ټول په طاقت څو یولس په څه چې یولس د صورت طاقت هم یولس دی د مخرج طاقت هم یولس دی یو دوه او اته یو د بل سره قابل د اختصار یا تقسیم دی یو په دوو کې دوه څلور په دوو کې څو اته دا مساوي کیږي په څلور په یوه مخرج یو نه نیول کیږي په طاقت یولسو بل جزیه دلته ما نیولی بل جزیه حل کیو یو سل یوویشت په طاقت نو یولس په طاقت نو بیا هم یو قوس مشترک نیسو یو سل یوویشت لیکو نظر په دغه فرمول پر یولسو ټول په طاقت نو یولس د یو سل یوویشت سره قابل د تقسیم او اختصار دی یو یولس 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 واره یولس یو سل یوویشت کی دا مساوي کیږي په یولس په طاقت نو یو بل سوال به زه درته حل کړم چې هغه لږ متفاوتاره دی د دې نه لږ فرق لري چې تاسو په ذهن کې ښه کیدي هغه د تاسو په کتاب کې دی چې نه په طاقت د یولسو او نه په طاقت دریو دا به هم درته حل کړم دلته قاعدې یو شان دي موږ فرمول لرو چې که موږ ولیرو A په طاقت M پر A په طاقت N دا به څه رقم کیږي د قاعدې نه یو نیول کیږي A او طاقتونه په ضرب کې جمعېدل دلته په تقسیم کې منفي کیږي M منفي N نو دغه به هم دا رقم ونیسو نه او نه دواړه قاعدې مساوي دي یو یې ونیسئ طاقتونه منفي کړئ یولس منفي درې مساوي کیږي په نه په طاقت د یولسو نه چې درې ولاړ شي اته اوس به راشو څلورمې پوښتنې ته څلورمه پوښتنه یې د تاسو نه په تمرین کې درته ویلي چې دغه اعداد په علمي توګه په علمي عدد نویسي تاسو ولیکئ د علمي طریقې نه کار واخلئ اول عدد یې 4000 درکړی دوم جز څو جزه لري خو ما دوه جزه درته انتخاب کړل نور جزونه یې تاسو په خپله کار کړئ چې ښه مزده شي بل جزیه چې مختلف دی متفاوت دی 112.2 ضرب 3 په طاقت 3 دا سوالونه دا رقم سوالونه ما تاسو ته ډېر کار کړي خو د دې لپاره چې تاسو ته یو تکرار شي در نو خدي نو 4000 به څه رقم ولیکو 4000 مو تاسو لیکلای شو چې 4
ضرب په لس په طاقت د څو دانه صفره لري؟ 1 2 3 داده. خو که موږ اشاریه هم وکاریو، موږ ویلي وو چې موږ خپل عدد په 2 برخو ویشو چې یوه برخه یې د لاسو نه وړه چې دغه 4 دی، ښي لاس ته چپ لاس ته عدد بیلی وو چې د لاسو نه وړه وي او ښی لاس یې بیا د لاسو نه غټ وي. اوس موږ تاسو دا عدد په 2 برخو وویشو، 4 ضرب په لس په طاقت 3 چې زر کی زر ضرب په 4 بیرته تاسو ته 4 زره درکوي. که غواړئ چې دې ته اشاریه هم ورکړئ کولی شئ. موږ تاسو 1 2 3 4 خانه اشاریه دې خاطر ویلو، دې خاطر چې راویلو دې خاطر بل عدد نشته، نو 0 لیکو. 0.4 ضرب په لس په طاقت دا ځل ضرب په لس په طاقت 3 نو نه کی تاسو یوه خانه اشاریه کینه خواته یا چپ خواته ډیر ولاړی، څو خانه دو خواته اشاریه یوړه 1 2 3 4 خانه دی خواته اشاریه راوسته. لس په طاقت څو کی؟ 4 کی. دا دواړه ځواب سم دي، هر ځواب چې تاسو لیکئ دواړه سم دي. او دوام جز چې ما تاسو ته په نظر کې نیولای دا په خپل اشاریه دار دی، یو اشاریه دار عدد یې درکړی، خو موږ غواړو چې نور هم دا علمي کړو، نو څو خانه اشاریه دو خطه باید ولاړ شو. که یوه خانه اشاریه دی خطه ولاړ شو دلته عدد 11 کی د لاسو نغټي، یوه بله خانه به هم دی خطه ولاړ شو 1 2 خانه دلته به یو اشاریه ولیکو، وبلیکو چې یو اشاریه دلته 12 وو، د 2 نورم وجود لري دلته لیکل شوی، دلته به ولیکو 122 ضرب ښه. اوس څو خانه اشاریه هم دو خطه کینه خطه یوړه، یو خانه 2 خانه 2 خانه اشاریه هم دو خطه وړی دلته لیکلی شو چې لس په طاقت 2 او لس په طاقت 3 مخکې د مخکې موږ تاسو دلته درلودل دم ساتلی وو، دغه هم لیکو لس په طاقت 3 دا مساوي کی په 1.22 ضرب دلته قاعده د دواړو مساوي دی، طاقت د قانون له نظره یوه قاعده نیسئ لس او طاقتونه مخکې میم سوال درته الکا څه کی په ضرب کې جمعي 3 ضرب 3 او 2 څو کی 15. نو دا سوال تاسو په علمي توګه په دې رقم تغییر ورکړ چې 1.122 یا 1.122 ضرب لس په طاقت 15. ښه، بل سوال 15م سوال دی چې تر ټولو لوی مشترک قاسم د دغه دوه عددو یې درڅخه غوښتی چې تاسو یې پیدا کړئ. ما مخکې لومړی سوال په همدې خاطر درته حل نه کړ چې بیا دلته بیا هم تجزیه کار کیږي، هم تجزیه ویلي دي چې لومړی په لومړنیو ضربي اجزاو تجزیه کړئ او بیا یې تر ټولو لوی مشترک قاسم پیدا کړئ. دا به تجزیه کړو، دا به اول جمع کړو، ارقام یې 5 او 4 نه کی په 3 قابل د تجزیه دی، په 2 نه دی، په څه چې لومړی رقم یې جفت نه دی. په 3 تجزیه کې یو په 3 کې 3 په 3 کې نه، 5 په 3 کې 15 دلته یو پاتې کیږي که نه، 5 په 3 کې 15 بیا په 3 قابل د تجزیه دی، بیا هم 4 په 3 کې 12 5 په 3 کې 15 بیا هم په 3 قابل د تجزیه دی، یو په 3 کې 3 دلته یو پاتې کیږي 15 5 په 3 کې 15 بیا هم په 3 قابل د تجزیه دی، 5 په 3 کې 15 5 اولیه عدد دی، یو په 5 کې 15. موږ تاسو پیدا کړل چې 415 مساوي دی په لومړنیو او اولیه ضربي اجزاو څو دانه 3 لري، 1 2 3 4 دانه 3 طاقت 4 ضرب په څو ضرب 15. ښه، اوس په 415 نیمه تجزیه کړئ، 415 نیمه چې تجزیه کړئ د هم په 3 قابل د تجزیه دی، یو په 3 کې 3 دلته یو پاتې کیږي 19 کې، شپږ په 3 کې 18 یو پاتې کیږي 15 په 3 کې 15 بیا که موږ تاسو تجزیه کو په 3 قابل د تجزیه دی، 15 په 3 کې 15 یو پاتې کیږي 15 کې 15 په 3 کې 15. اوس نو 15 په 15 کې په 3 قابل د تجزیه نه دی، 15 نیسو یو 15 15 یو 15 15 یولس اولیه ده د یو 11
موږ پیدا کړل چې د 495 عدد مساوي دی په 2 دانې 3 لري. 3 په طاقت 2 ضرب په 5 ضرب په 11. ښه، اوس تر ټولو لوی مشترک قاسم، تر ټولو لوی مشترک قاسم څه رقم موږ تاسو پیدا کوه؟ موږ هغه ضربي اجزا چې مشترک وو د هغه وړترین توانی چې درلود هغه هم نیوه، هغه غیر مشترک ضربي اجزام هیڅ نه نیوه. مثلا 11 د غیر مشترک ضربي اجزا ده نه نیسو. دلته 3 په طاقت 4 و 3 په طاقت 2 مشترک ضربي اجزاوی دی، هغه کوچنی نیسو. 3 په طاقت 2 کوچنی توانی نیسو ضرب 15 و 15 دواړه مشترک اجزا دی، بیا هم یو نیسو چې کی 15. دا مساوي کی په 3 په طاقت 2 څو کی 3 په طاقت 3 په 3 کې نه ضرب 15 مساوي کی په نه په 15 کې 15 څلوېښت. 15 څلوېښت د موږ تاسو څه دی؟ د موږ تاسو د 495 او د 450 تر ټولو لوی مشترک قاسم دی. ښه، اوس به راشو شپږمې پوښتنې ته. شپږمه پوښتنه کې تاسو ته بیا هم 2 عدد درکړي چې تر ټولو لوی قاسم او تر ټولو کوچنی مضرب د ضربي لومړنیو اجزاو د طریقه پیدا کړئ. خب دغه بیا هم موږ تجزیه کړو. دا 4 دی جفتی، 1 په 2 کې 2، 6 په 2 کې 12، 2 په 2 کې 2، بیا جفتی 2، 8 په 2 کې 16، 1 په 2 کې 2، 1 و 8 نه کې په 3 قابل د تجزیه دی، 2 په 2 کې 6، 9 په 2 کې 21، بیا په 3 قابل د تجزیه دی، 9 په 3 کې 29، بیا 3 په 3 کې 9، بیا هم 3، 1 په 3 کې 3. موږ پیدا کړل چې 324 عدد مساوي دی په 2 په طاقت څو دانې 2 لري؟ 2 دانې 2 ضرب 3 څو دانې لري؟ 1، 2، 3، 4، 3 په طاقت 4. اوس به دا عددو ته د 324 لومړني ضربي اجزاوې شول. اوس به 225 تجزیه کړو. 225 لومړی 15 و 2 و 2 نه په 3 قابل د تجزیه دی، و په 3 کې 21 او دلته یو پاتې کې 15 په 3 کې څو کې 15. بیا ګورو چې په 3 قابل د تجزیه دی، 2 په 3 کې 6، یو پاتې کې 15 په 3 کې 15، 15 و 2 اوه کې نه کې په 3 15 نیسو، 15 په 15 کې 15، 15 اولیه ده د یو 15 کې 15. موږ تاسو پیدا کړل چې 225 تجزیه شو په لومړنیو ضربي اجزاو 3 په طاقت 2 ضرب 15 په طاقت 2. ښه، د دې اوس تر ټولو لوی مشترک قاسم کوم عدد دی؟ هغه عدد دی چې مشترک وي او تر ټولو یې هغه توان یې تر ټولو کوچنی وي. 2 دلته شته دلته نشته، 3 دلته شته دلته هم شته، 15 دلته شته دلته نشته، نو صرف کوم عدد 3 او تر ټولو کوچنی توان یې څو دی؟ 2. موږ پیدا کړل چې تر ټولو لوی مشترک قاسم ځایم وړ شو مساوي دی په 3 په طاقت 2 چې مساوي کی 3 په 3 کې نه، او مضرب یې تر ټولو لوی کوچنی تر ټولو کوچنی مضرب کوم عدد کې؟ هغه عدد چې مشترک وي تر ټولو یې توان لوی وي چې دا له 3
په طاقت څلورو د 3 په طاقت 2 د 3 په طاقت څو نیسو 4 ضرب او غیر مشترک دوا دی 2 په طاقت 2 ضرب 15 په طاقت 2 چې دا مساوي کی په 3 په طاقت 4 یو اتیا کی ضرب 2 په طاقت 2 4 کی 15 په طاقت 2 15 کی 4 15 د 100 مساوي کی په دا چې ضرب کړئ یو په یو اتیا کی یو اتیا 2 صفر د څه اته زره یو سل یا اته زره سل تر ټولو کوچنی مشترک مضرب او نه تر ټولو لوی مشترک قاسمات پیدا کړ. ښه اومه پوښتنه یا اوم سوالم دی چې تاسو ته څلور عدد درکړي کوچنی مضرب مشترک غوښته LCM ورته وایي LCM یې درڅخه غوښته 1.2 1.15 200 دا ټول په لومړنیو اجزاو ضربي اجزاو اول په لومړنیو ضربي اجزاو د تجزیه کیو دا جفت په دوی نیسو شپږ په دوه کې 12 شپږ په دوه کې 12 بیا جفت بیا په دوه نیسو درې په دوه کې شپږ درې په دوه کې شپږ درې او درې په درې قابل د تجزیه دی نو په دوه نه دی درې دلته نیسو یو په درې کې درې یو په درې کې درې ولس لومړنی عدد یو په ولسو کې یو. ښه موږ پیدا کړل چې د 1.2 عدد مساوي دی په څو دانې دوه لري 2 دانې 2 ضرب دریو ضرب یولسو دا یې څه شول دا یې لومړني ضربي اجزاوې شوې. اوس 1.15 ته تجزیه کیو لومړی 15 دی ګورو چې په درې کې که 15 شپږ او 15 یولس او یو 12 په دریو قابل د تجزیه دی 15 په دریو کې 15 کې یو پاتې کیږي 15 بیا هم 15 په دریو کې 15 اوس 15 او 15 کې په دریو نه دی 15 نیسو یو 15 یو 15 د یولس یولس اولیه ده د یا لومړنی ده د یو په یولس کې یولس موږ تاسو پیدا کړل چې 1.15 عدد لومړني ضربي اجزاوې دي 2 ضرب 3 ضرب 15 ضرب یولس دلته اشتباه وکړه 3 ضرب 15 ضرب یولس. ښه اوس به د دوه نور اعداد به په لومړنیو ضربي اجزاو دا به هم تجزیه کړو اته جفتی په دوی نیسو نه په دوه کې اتلس یو پاتې کی بیا اتلس کې نه په دوه کې اتلس نه طاقه ده دی په درې تجزیه کې وو درې په درې کې نه درې په درې کې نه بیا هم درې یو په درې کې درې یو په درې کې درې ولس لومړنی عدد دی یو اولیه دی یو په یولسو کې یولس چې یو سلو نه اتیا مساوي دی په یو دانه دوه لري ضرب دوه دانه درې لري درې په توان دی دوه ضرب څو ضرب یولسو. ښه اوس نو 220 کړئ تجزیه کړئ لومړی رقم یې یک ها خانه صفر ده په دوه تجزیه کی یو په دوه کې 2 یو په دوه کې 2 صفر بیا هم صفر ده په دوه تجزیه کی 15 په دوه کې لاس یو پاتې کی بیا لاس 15 په دوه کې لاس 15 نو په خپل په 15 کې تجزیه کی یو 15 یو 15 دلته یو لاس لومړنی عدد یو لاس موږ تاسو وموندل چې 220 مساوي دی په لومړني ضربي اجزای څو شول 2 دانې 2 په توان دی 2 ضرب 15 ضرب یولسو. ښه اوس وګورئ اوس د موږ تاسو په دغه منځ کې به درته ولیکم تر ټولو کوچنی مضرب
مشترک مساوي په څو دی؟ مساوي په هغو اعدادو دی چې مشترک وي، هغه اجزاو دی چې مشترک وي او تر ټولو لوړترین توان یې موږ تاسو ونیسو. دوه په توان د دوه دلته لیرو، دلته دوه نه لیرو، دلته دوه په توان د دوه لیرو، دلته دوه لیرو. نو دا خو مشترک نشو، دلته دوه نه لیرو. درې ګوره، دلته درې لیرو، دلته درې لیرو، دلته درې لیرو، دلته یې نه لیرو. دا مشترک نشو. دلته 11 لیرو، دلته هم 11 لیرو، دلته هم 11 لیرو، دلته هم. نو هغه مشترک ضربي جز چې په ټولو کې مشترک دی او د ټولو توان یو شی دی، لومړی 11 نیسو، 11 ضرب. پس دقیقې دوه ګورو، دلته دوه په توان د دوه دی، دلته نشته، دلته دوه په توان د یو دی، دلته دوه په توان د دوه دی. نو هغه جګترین توان موږ ویلی و چې نیسو، دوه په توان د دوه ضرب. بیا ګورو درې، دلته درې لیرو، دلته درې لیرو، دلته درې په توان د دوه لیرو، دلته یې نه لیرو. نو درې په توان د دوه تر ټولو نه جګ توان دی، درې په توان د دوه هم نیسو ضرب. دلته 15 نه لیرو، دلته 15 لیرو، دلته هم نه لیرو، دلته هم 15 نه لیرو. نو یو 15 هم نیسو. نو ټول اعداد ضربي اجزا غیر مشترک مو ونیول، دا غیر مشترک دی او مشترک مو ونیول چې 11 دی او توان د ټولو 11 و په خاطر مو 11 ونیو. اوس دا ضربي وو 15 چې په 11 ضرب شي په 15 کې، 15 په 11 کې 15 ضرب دوه په توان د دوه څلور کې، درې په توان د دوه څو کې نه کې، نه په څلورو کې شپږ دېرش. کله چې تاسو 15 په شپږ دېرشو کې ضرب ووایئ کې 1980 1980 کې او دغه هغه عدد دی چې تر ټولو کوچنی مضرب مشترک دی. د کومو اعدادو؟ 102 115 109 200. خدای وکړه چې بیرته په یاد راغلی وي، خدای وکړه چې ښه مو زده شوي وي. د نن دپاره هم دغه 20 سواله بس دي، 26 سواله دي، نورې ورځې یې درته حل کوم. بقیه سوالونه یې هیله لرم د خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ، هېر یې نه کړئ. الله مو مل شه. ښه وخت.